موږ ته استادانو ډېره عجیب او ناشنا قصه کوله. ویل به و یو بادشاه د یو نهي سره ملګرتیا وه. نهي هغه چاته وایي چې دغه بریتونه او د ویښته او د ږیره خلکو ته صحیح کوي او جوړوي، د سره ملګرتیا وه د نهي سره. نو د نهي به چې و د باچا دربار ته به تلو راتلو، کله ناکله به چې د باچا څه ضرورت شو یا به ورته بریتونه کمول یا به ورته ویښته کمول، نو دې نهي ته به یې اواز کولو چې راشه. نو انتهایي زیاته ملګرتیا ورسره جوړه شوې وه. یو ورځ دا نهي د باچا په دربار کې په محل کې ناست دی. نو دې نهي چې دی د خپل باچا ته وویل وایي چې باچا سلامت، وایي زه خو تا ته ډېر زیات ګران یم او زما ستا ډېر پخوانه ملګرتیا دی. وایي بالکل، وایي ته هم راته ګران یې او په ما باندې انتهایي زیات باور هم کوي او زه هم په تا باور کوم. وایي بالکل همداسې ده. نو دغه نهي باچا ته ویل چې داسې کار وکړه دا وزیر چې دی دا لرې کړه او د ده په ځای ما وزیر کړه، د ده په ځای ما تر ټولو اعلی وزیر کړه. نو زه خو هسې ستا نږدې ملګری یم او وزیر به دې هم شمه، دا ولا خبره. نو د باچا د نهي ته وایي چې وزیر به دې کم، خو زما یو شرط دی، زه به تا امتحانوم. ښه صحیح ده. هغه کینچي چې ورسره وه او ګومنځ هغه یې کېښودل. وایي صحیح ده، ما امتحان کړه. څه شی امتحان رانه اخلي؟ وایي داسې کار وکړه چې زما ملګري ته یو د په لاړ شه سمندر خواته وګوره چې بحري جهاز راغلی دی او که نه. هغه ورته صحیح ده، خو یو څو دقیقو خبره ده لاړ به شمه. به دا سړی چې دی که نه په اس باندې کېناستو چې د سمندر خواته ورغی، کتلو چې بحري جهاز راغلی. بیرته راغی باچا سلامت ویل چې و راغلی دی، بحري جهاز خو راغلی دی. وایي ښځه ته ورشه بیا وګوره چې د څه شي دپاره راغلی دی. نو دغه نهي چې و بیا یې په اس باندې پښه واړوله، لاړو. چې بیرته بیا راتللو یو ساعت نیم ساعت تېر شوی، بیا یې ورته وویل چې باچا سلامت دا راغلی د تجارت دپاره، دلته غواړي چې تجارت وکړي. وایي ښه ورشه وګوره چې څه شی راوړي، د تجارت مال یې څه شی دی. نو دغه نهي چې و که نه بیا یې په اس پښه واړوله، بیا لاړو. بیا چې ګوري ورته راغی وایي باچا سلامت هغه پسونه راوړي دي او ورسره رخ دی او نور خوراکي سامان یې راوړی دی، دغه د دې تجارت کوي. نو باچا سلامت ورته وایي چې ته لاړ شه وګوره چې د کښتۍ مشر څوک دی. نو دا سړی بیا په منډه لاړو، بیا یې پوښتنه وکړله چې بیرته راغی وایي د کښتۍ مشر چې دی که نه فلانی سړی نومېږي. ورشه وګوره چې څو ورځې به دلته ایسارېږي. دا نهي بیا په اس باندې پښه واړوله، ځان سره غوسم دی. بیا لاړو، بیا چې پوښتنه وکړه بیا ورته راغی چې باچا سلامت دومره ورځې به دلته پاتې کېږي. خو تر دې پورې چې دغه نهي چې و که نه دا به ټوله ورځ لاړو ورځې په دې کې تېره شوله، خو معلومات مکمل باچا ته ترلاسه نه شول. بیا ماښام شو. ماښام چې کله شو هغه کوم وزیر چې و هغه راغی دربار ته. نو دغه دربار ته چې و وزیره وایي ته سمندر خواته لاړ شه وګوره چې کوم بحري جهاز خو راغلی نه دی. هغه ورته باچا سلامت ستا د وینا نه مخکې ما ټول تحقیقات او معلومات کړي دي. وایي څنګه؟ وایي بحري جهاز هم راغلی دی او مشر چې دی نوم یې اسحاق دی، دلته به 4 ورځې پاتې کېږي او دی چې دی ځان سره پسونه راوړي دي او مال دی ورسره او د خوراکي سامان دی او رخ دی ورسره او دلته چې دی 4 ورځې پاتې کېږي او د ایټلي نه راغلی دی او د دې نه بعد چې دی که نه بیا به شام ته ځي، هغلته به 1 هفته پاتې کېږي، د هغې نه بعد بیا واپس خپل ملک ته ځي. نو دغه وزیر د نهي چې و که نه واپس یې خپله کینچې او ګومنځه راواغېستله باچا ته واپس په ږیره او بریتو باندې شروع وکړه. ورته ویل چې باچا سلامت دا خطونه لږ واړه کړم که ډېر واړه کړم. موږ ته به استادانو ویل چې شاګردانو هر سړی باید د خپل کار سره کار ولري. ولکل فن الرجال، د هر فن دپاره خپل سړی. داسې نه یو سړی د نهي دی دی راپاڅېږي او د وزارت او د وزیرۍ مقام دې ترلاسه کوي. نه، دا ملک بیا داسې نه چلېږي. که غواړې ملک وچلېږي، که غواړې کور دې وچلېږي، که غواړې وطن دې آباد شي، نو هر سړی باید د خپل کار سره کار ولري. داسې نه چې ته موچي دې راپاڅېږي او د نهي دې راپاڅېږي هغه د وزیرانو په کارو کې کار لري. داسې په کار نه ده. هر سړی که د خپل کار سره کار ودرلېدلو دا ملک هم جوړېږي او د هر څه بیا جوړېږي.